غور ولایت کې د طالبانو او ولسی خلکو ترمنځ د شخړې حقیقت څه دی؟ طالبانو او ولسی خلکو ولې او په څه جګړه کړې ده؟ ویډیو همدلته وګورئ او افغان میډیا یوټیوب چینل لازمي سبسکرایب کړئ. نن سهار یو شمېر رسنیو خبر ورکړ چې په غور ولایت کې د افغان طالبانو او ولسی خلکو ترمنځ شخړه شوې ده. دې رسنیو ادعا کړې ده چې نن سهار وروسته له هغې چې طالبانو په غور ولایت کې کور په کور تلاشي کوله، نو له لومړي ځل وروسته دوهم ځل بیا راغلي او د ولسی خلکو کورونه یې تلاشي کول، چې د غور ولایت اوسېدونکو اجازه نه ده ورکړې او په پایله کې هوډب رامنځته شوی دی. لومړی خبره خو دا ده چې دا خبرونه د غرب له کمپونو هغه تښتېدلي کوي چې هېواد یې چور کړ او وتښتېدل. دوهمه خبره دا ده چې دا خبر هیڅ حقیقت نه لري او سل په سلو کې دروغ دي. سمه ده چې طالبانو به تلاشي پیل کړې وي او دا هم سمه ده چې دوهم ځل به په یوه کور بیا راګرځېدلې وي، خو جګړه نه ده شوې. په سیمه کې ویاړلو هیوادوالو په ډېر عزت اجازه ورکړې چې تلاشي وکړي او خپله دنده مخته یوسي او هغه شک چې افغان طالبانو لره په مثبت یقین بدل کړي. زه بیا هم یادونه کوم چې په سوشل میډیا او خاص کر په یوټیوب کې هیڅکله په هیڅ چا باور مه کوئ. دوی هر یو د لایکونو، سابسکرایب او پیسو ګټلو لپاره تاسې ته ژیړ ژورنالیزم وړاندې کوي. یو پوه او بامسؤلیته خبریال هیڅکله خام مواد او بې ثبوته خبرونه نه خپروي او نه هم هغه څه خپروي چې حقیقت ونه لري. که تاسې زما په افغان میډیا چینل کې بې حقیقته خبر ولید، فوراً مو ان سبسکرایب کړئ. موږ ته ستاسې باور ډېر مهم دی او هڅه به مو دا وي چې تاسو ته کره، دقیق، حقیقي او واقعي خبرونه راوړو. له ملتیا مو نړۍ مننه. تر بیا ښې چارې.